سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ واوسئ. که تر اوسه مو پښتو آل نیوز چینل نوي سبسکرایب کړئ نو همدا اوس سبسکرایب کړئ او د نوي او تازه پیښو نه ځان باخبر کړئ. یوناما د حکومتي عسکرو له لورې اوښتونکي ملکي تلفات 25 سلنه زیات شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما په خپل وروستیو راپور کې ویلي